د حاجت د پوره کېدو د پاره د محبت د پاره به د مال د پاره د دولت د پاره به د خپل کاروبار د پاره به د خپل کور د پاره به د بهر د سفر د پاره به د حج او د عمرو د پاره به. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ګران محترم خویندورونو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید ده چې زمونږه څومره خواږه کتونکي اوریدونکي چې دي د صحت په جامه باندې به پټ وي. حمد و ثنا د هغه ذات د پاره چې زموږ خالق او مالک دی، او کروڑهاو درود بشمیر درود په سید المرسلین خاتم النبیین جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذات اقدس باندې. د هغې نه پس دعا ده چې الله رب العزت دی زموږ چې څومره کتونکي دي یا د دنیا په کوم ګوټ کې مسلمانان دي د هغوی ټولې پریشانۍ دی الله حل کړي. نن سبا د فلسطین په مسلمانانو باندې ډېر سخت تکلیف دی د کفارو د طرف نه، د اسرائیلو د طرف نه. الله رب العزت دی فلسطین کې امن راولي. چې کوم د اسلام دشمنان دي هغه دی الله تباه و برباد کړي. مجاهدینو دی الله رب العزت فتح ورکړي، کامیابی دی ورکړي، الله دی طاقت ورکړي، اسلام دی الله غالب کړي او کفر دی الله مغلوب کړي. دوستانو، نننی عمل ډېر بهترین عمل دی. الله رب العزت په خپل کلام کې ډیر زیات برکات اچولی. زموږ د سوچ نه بهر زموږ سوچ هغه نشي احاطه کولی. زما چې څومره وظایف دي دا به ستاسو ته ښیمه، دا به ستاسو د دنیا ګټه وي د آخرت ګټه وي. ځکه چې په دنیا کې کامیاب نه وي نو هم ژوند د مشکلاتو سره مخ وي، او آخرت خو چې کامیاب نه وي نو بس بیا خو ډېر غټ نقصان دی. او الله رب العزت هغه کسانو ته نقصانیان ویلي دي، تاوانیان ورته ویلي دي کوم چې په آخرت کې ناکامه شي. الله رب العزت دې موږ د آخرت د ناکامۍ نه په امان کې وساتي. زه تاسو ته نن د قرآن عظیم شان یو آیات دی چې هغې ته آیت الکرسی وی، او انشاءالله العزیز 80% په خلکو ته آیت الکرسی یاده ده، زموږ ماشومانو ته هم یاده ده. نو چونکې د الله رب العزت د کلام هر حرف، هر آیات زر یو زیر پیش هر څه د کمالاتو نه ډک دی، او هغه کمالات مونږه زموږ دماغو کې نشي راتلی، چونکې زموږ په دې باندې ایمان دی. زه به تاسو ته نن صرف د آیت الکرسی یو څو خصوصیات ښیم، او دې نه پس برته داسې وظایف ښیم چې انشاءالله العزیز تاسو به خوشحاله او ماته به دعاګانې کوئ. هغه وظایف به د حاجت د پوره کېدو د پاره، د محبت د پاره به، د مال د پاره، د دولت د پاره به، د خپل کاروبار د پاره به، د خپل کور د پاره به، د بهر د سفر د پاره به، د حج او د عمرو د پاره به. او زه نن به د خپل چینل باندې تاسو ته اول ځل په سکرین باندې مخامخ رالم. اوسه پورې به صرف زما اواز راتله. آیت الکرسی چې کومه ده د دې خو ډېرې زیاتې فایدې دي، خو یو تقریبا 4 فایدې تاسو ته ښیم. آیت الکرسی بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله رب العزت په خپل کلام کې ډېر زیات خوږوالی اچولی چې وایي نو بس تاسو ته سکون حاصلېږي. حضور کریم صلی الله علیه وسلم فرمایو د حضرت ابو امامه رضی الله تعالی عنه نه روایت دی چې څوک د فرض مونځ نه پس آیت الکرسی وایي جنت نه صرف مرګ دی بچ کولی شي. لکه دی ژوندی نو جنت نه شي، چې سم دله مرګ راغی نو هغه مرګ او د ده دا ژوند او د ده دا جنت ته تګ د دې په منځ کې مرګ دی، بس د ده سا وتل او دا به جنت ته داخلېږي. دا خو د آخرت دپاره ګټه شوه. څوک چې خپل کور ته ننوتو او هلته یې آیت الکرسي وویله، دا کوم چې ما تاسو ته یاد کړه، چا ته نه یاد یې کوي، بچو ته یاد کوي، چا نه درځي په خپله نشي ویلی، بچو ته وایي کور کې آیت الکرسي ووایي. حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په کوم کور کې آیت الکرسی ویلی کېږي، د دې تلاوت کېږي، شیطان د هغه کور نه لرې تښتي، او 40 ورځو پورې په هغه کور کې شیطانی حرکات، جادو، جنات، د شیطانو اثرات، د نظر مصیبتونه، افاتي هوایي مخلوقات چې کوم نقصان رسي، شیطانی اثرات چې دا به بالکل به دغه ځای باندې به دې کور باندې به اثر نه کوي. ګوره یو ځل ویلو سره 40 ورځې
موږ دا ولې په مصیبتونو کې یو څلوېښت ورځې به ستا کور د هغه نالیدونکي چې په سترګو نه ښکاري او د هغه نالیدونکي څیزونو نه به ستا کور په محفوظ به وي. یو ځل آیت الکرسي. او څوک چې د کور نه چېرته وځي، الله اکبر کبیره، د کور نه چېرته وځي په سفر باندې، نو حضرت علی شیر خدا رضی الله تعالی عنه نه هم دا روایت دی چې څوک د کور نه د وتو په وخت کې آیت الکرسي ووایي نو 80,000 فرشتې بیرته د کور ته راتګه پورې، بیرته راننوتو پورې د دپاره د مغفرت دعاګانې کوي. الله سحر د کوره وځي، یو ځل د آیت الکرسي وویله، تر ماښامه پورې ته په خپل کاروبار کې لګیا وي، هر چېرته لاړې، ته به دعاګانې نه کوې، ته به ځان له خپلې خبرې کې کاروباري معاملات به کې. الله رب العزت به د آیت کرسي په برکت 80,000 فرشتې مقررې کړي، وایي زما د بنده دپاره د مغفرت دعاګانې کوئ. نو چې فرشتې غوندې پاک مخلوق تا دپاره دعاګانې کوي او تا څه ګناهونه کړي، نو موږ په شان خلک چې دي موږ الله ته سوال وکړو ګناهګار، الله زموږ دعاګانې قبلوي او الله زموږ ګناهونه معاف کوي. نو چې فرشتې دپاره موږ دپاره د مغفرت دعاګانې وکړي. او عمل څومره دی؟ ټول د 2 منټو. بسم الله الرحمن الرحیم، الله لا اله الا هو الحي القیوم تر اخره پورې ووایه او بس مزې کوه، ټول ورځ به تا د دعاګانې کېږي. او یو سړی بیرته کور ته راغی، او راننوتو او کور ته ننوتو ټایم کې د دا آیت الکرسي وویله، نو د هغه د کور نه به الله رب العزت څه شی وکړي؟ غریبي، تنګدستي به بالکل د دې کور ته چېرته هم نه راننوځي. دی آیات کې، دی آیت الکرسي کې دا ډېر اوږد آیات دی او ډېر مشهور دی آیت الکرسي. دی کې الله ډېر برکتونه اچولی، زموږ دماغونه بار دي، خو چې کم ماته 5 شپږ یاد دي دا درته وایم. څوک چې کور ته ننوځي او کور ته ننوتو ټایم کې آیت الکرسي وایي. ګوره دې کې یو خبره ده، یوازې دا د سړو کار نه دی، سړي به یې وایي دا کور د سړو دی، دا ماشومان هم ویلی شي، زموږ چې کوم خویندې دي، کم میندې دي، کم بچیانې دي، کور ته ننوتې آیت کرسي ووایه، نو الله رب العزت به څه چل کوي؟ ستاسو په کور نه به سخت کار چې دی هغه تنګدستي، غریبي، د ستا په کور باندې به تنګدستي نه راځي. همیشه به تا سره د پیسې کمی به نه راځي، پیسه به ښه ډېره وي، لکه د پیسو د وجې نه به ته محتاج نه. او یو ډېر پنځم یو بل برکت یې واورئ، څوک چې آیت الکرسي د وده کېدو نه مخکې ووایي، ته اوس وده کېږي او هغه ځای کې ته یو ځل آیت الکرسي ووایي، الله رب العزت د دغه انسان دپاره 2 محافظ فرشتې مقرر کړي او دا د دې سحر پورې د دې انسان حفاظت کوي. او یو به د دپاره یو روایت کې داسې راځي چې دې شپه باندې به دله مرګ نه راځي، او دې شپه باندې بعد لکه سحر پورې که چا سره دشمني وه، که چا سره څه بله مسله وه، یو ځای کې خطره وه د جناتو نه، د ځناورو نه، د څه نه وه، نو دله به مرګ نه راځي. او بل که چېرته یو سړي په دې نیت ویله چې یاره دا آیت الکرسي به دې نیت ویم چې الله رب العزت ما سحر مونځ ته راپاسی، نو ګوره یو خبره واورئ، دا نیک عمل چې دی که نه دا د الله په توفیق باندې کېږي، چې الله توفیق در نه کړي که نه ته نشي پاسېدی. نو مونږ چې څومره دا نیک عمل کوو د الله ته خوښ به یو او هغې را باندې کوي، نو سحر مونځ به الله توفیق در کوي. آیات الکرسي وایه، الله رب العزت به سحر مونځ ته تا پاسې او توفیق به در کوي. او بیا سحر شو، او بیا ته آیت الکرسي یو ځل ووایې چې ورځ شروع شوله، آیت الکرسي دې وویله، الله رب العزت به دا سړی د دې سړي به د ماښامه پورې الله رب العزت ذمهوار وي، ده ته به د ماښام پورې به هېڅ تکلیف نه رسي، الله به حفاظت کوي. نو دا مې د آیت الکرسي یو څو فضایل بیان کړو، 5 شپږ فضایل مې ورته بیان کړه. نو اوس چې مونږ نه کوو نو دې کې خو اوس لکه زمونږ ګناه ده که نه، زمونږ کمی دی. الله رب العزت دې زمونږ نه دا کمی ختم کړي. آیت الکرسي، نور دعاګانې، درود شریف، ذکر اذکار دا په خپل زندګۍ کې راولي. الله رب العزت به هم دلته تکلیفات چې دا به الله ختموي، هلته به هم الله رب العزت زموږ تکلیفات ختموي. ان شاء الله العزیز زموږ سره اوسئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او زموږ سره د چینل کې اوسئ. را روان وخت کې به ډېر بهترین وظایف تاسو ته ښیم، د رشتې دپاره، د ژوند، د کور، کاروبار، څه قسمه چې راځي زموږ چې کوم روزمره زندګي دي، خو آخرت به هم نه یېرو. دا نه شئ تاسو صرف د کور او د پیسو د دولت وظایف ګورئ او مخکې نور وظایف نه ګورئ، هغه به هم ګورئ او عمل به پرې کوئ. الله رب العزت دې زموږ دنیا او آخرت ښایسته کړي. زما څومره کتونکي چې دي
د هغوی چې زړه څومره مرادونه دي امیدونه دي الله رب العزت دې د هغوی هغه امیدونه مرادونه په خپل دربار کې قبول او منظور کړي او هغه د الله پوره کړي د خپلو خزانو نه. انشاءالله د یو نوي ویډیو سره به بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږم. تر هغې پورې ماله اجازت راکوئ. الله په امان.